جانان جانان افغانستان وطن پکړو د مو پیمان سل جوړاو د جهان وطن پکړو د مو پیمان سل جوړاو د جهان د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم مولا عبدالغني برادر اخوان په کابل ښار کې د 5 لوی پروژو پرانیسته وکړه. محترم مولا صاحب په داس حال کې چې د کابل ښاروال مولوي عبدالرشید هم حضور درلود، په همدې مناسبت جوړو شو مراسمو ته وویل د یو هیواد د پرمختګ لپاره امنیت تر ټولو مهم دی چې الحمدلله اوس مهال په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول کابل ښار کې وضعیت ته پخوا په پرتله ښه شوی دی. محترم مولا صاحب زیاته کړه کابل ښاروالي د امنیت راتلو له برکته د کابل ښار د ښکلا منظموالي په موخه ډېرې هڅې کوي چې د پخوا په پرتله د ښار بڼه منظمه شوې مو یې ټولې ترسره شوې هاتیستا یو ملاتړ یې کوو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د یاد پروژو په بشپړېدو سره به کابل ښاریانو ته ډېر سهولتونه برابر او د ښار ګڼه ګوڼه به ورسره کمه شي. د دغو 5 پروژو له ډلې نن د کابل شمال لویدیځ نښلوونکي سړک د جوړېدو چارې عملاً پیل شوې چې د یو نیم کال په موده کې به بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د کابل شمال لویدیځ نښلوونکی سړک 7.5 کیلومتره اوږدوالی او 30 متره سور لري چې 1530 میلیونه افغاني لګښت پرې راځي او لګښت هم د کابل ښاروالۍ د کورنیو عوایدو له لارې ورکول کیږي. د یادولو وړ ده چې د یاد سړک په جوړېدو سره به د هېواد شمالي ولایتونه مستقیما د کابل هرات لویې ترانزیټي لارې سره ونښلول شي. په شریعت مکړ روشان سل جوړاو د جهان په شریعت مکړ روشان سل جوړاو د جهان